د سوات ښکلاګانې او ښایستونه په پوره نړۍ کې د هیڅ چا نه پټي نه دي. هم د دې ښایستونو نه هر کال ډیر شي سیلګري په هر موسم کې راځي او ډیر په ښه ډول باندې خوندونه اخلي. خو د سوات خپل ځایي خلک چې کوم دي خپل د ماشومانو او د فیملی سره دغه مقاماتو ته نشي تللی چې دغه شانتي خوندونه ترې واخلي. دا ضرورت مخې ښودو سره د سوات خپلو زلمو حسن علي او د هغه ملګرو یوه هڅه کړې ده چې د ډهرې په روډ باندې د پاړلۍ په مقام کې د شموزو کلي سره خواته د شین غر په لمن کې یو داسې فیملی پارک کولاو کړی دی چې هغې کې د ماشومانو او د فیملی دپاره د جدید طور هر قسمه سهولتونه موجود دي. که تاسو ته پته نه نو راشئ د پاړلۍ د مقام ته شینغر فیملی پارک ته او دا په خپلو سترګو باندې وینئ او که تاسو لیدلی نو دا ویډیو چې کوم دی هغه خلکو سره شیر کړئ چې هغو هم دا ځینه خبر شي او خپل د ماشومانو سره د دې ځای نه په ښکلي ډول باندې خوندونه واخلي او خپل د کور والا سره یو ښکلی صحت تیر کړي.